السلام علیکم ملګرو. څنګه چې په افغانستان کې امنیتي وضع خرابه شوې ده او جنگ ډیر شوی دی، نو دغه شان دلته هم په نورو هیوادونو کې د افغانستان نه بهر، خصوصا دلته په ترکیه کې هم افغانانو سره په پوله باندې او دغسې دننه سختي شروع شوې ده، نیول کوي او کیمپونو لیوړي که نه. نو په حقیقت کې په داسې وخت کې خلک دروغ هم ډیر زیات خواري، ځکه چې دروغ داسې وخت کې ډیر کار ورکوي. خو زه به یو لنډ شانې حقیقت ووایم، که چاته ورسېږي او څوک پکې د چا کم خپلوان خپل کشر په ترکیه کې او هغې ته نصیحت وکړي او دې خبره باندې په یو قسم اثر وکړي، نو ماله به الله ډېر خیر او ثواب راکړي. ملګرو، اکثر افغانان ځوانان زه وینم چې دلته په ترکیه کې خصوصا په استانبول کې په عسکري جامو کې ګرځي. یو نه کنه چې د چا شوق یو لکه یو بنین ټي شرټ یا یو پتلون یې چولی یوه خبره، نو دا 9-10 کسان به یې وروره، څوک به ځان ته ډمغم وي، څوک به ځان ته یو نوم وي، څوک بل نوم، مکمل ټي شرټ او پتلون او بوټان او ټول مکمل، صرف وسله به سر نه، نور مکمل د عسکري په جامه به څوک به ځان ته لکه څوک به د حکومت سپورټر ځان ته وي. او پروس کال دغه شانې ما ایاسوپیا چې په جومات بدله شوی و، دغسې نور ځوانان لیدلي وو، هغې جومات مخې ته چې سپینې جامې او سپین خولۍ او که نه هغوی د طالبانو امارت اسلامي بیرغونه ځان سره وړي وو، ویډیوګانې کولې او ډلې ډلې بې ګرځي، یو کس هم نه. نو دلته پرون دغه استانبول کې زیتون برنو ایالت، استانبول ایالت زیتون برنو بلدیه، زیتون برنو ښاروالی د زیتون برنو ولسوالۍ کې دلته یو 9-10 کسان افغانان ځوانان نیولي چې مکمل 100 سلنه د عسکري جامو کې. نو خلک یې حیران کړي وو لکه چې دا څوک دي. ځینې خلک ته ډار شوي وو، یېرېدلي هم وو. نو بیا اکثره خلک ګیله کوي که نه افغانانو سره سختي کوي. زموږ په وطن کې سختي جنګ سخت شو، ترکیه چې کوم دی نو سختي شروع کړې ده. نو دا حقیقت دی او دې نه باید سترګې پټې نه شي. داسې کار نه دی په کار، لکه دونه نرې خو لاړ شه خپل وطن ته چې هر څوک سپورټ کوي هغې خواله ورشه، هلته دا کار کوه. لکه زه د چا نه د دولت د خوا نه غړی یم چې دولت خبره وکړم چې دولت هغه کسان چې دولت سپورټ کوي نو هغه دې دا کار نه کوي، او نه طالبان ځوانان چې ځان ته اماراتیان دفاع کوونکي وي هغوی ته مې وایم داسې کار باید ونه کړي په داسې حساسو حالاتو کې، ځکه دواړه طرفه افغانان یو، زور یې دلته عامو افغانانو ته رسېږي چې نه دولت پېژني او نه امارت پېژني. نو داسې کار باید ونه شي. لکه بیا وایي افغانان سره سختي کوي، نو سختي به نه کوي. ګوره داسې کار نه دی په کار. 10-9 کسان ته ډلې ډلې ګرځه او مکمل په عسکري جامه کې خلک یریږي. دا خو عام ولس څه پوهېږي چې دا څوک دي، د کوم ځای دي، او صرف وسله ورسره نه، نو بوټان هر څه که نه هغه نیولي دي. نو دلته پولیسو ته یې حواله کړي، کوم چې د ډیپورټۍ ریاست دی هغې ته یې دغه کړي دي، حواله کړي دي چې ډیپورټ دي شي افغانستان ته. دا چې اوس ډیپورټ شي هلته افغانان بیا وایي وګوره دلته جنګ دی او هغه ځای نه ترکیه افغانان ډیپورټ کوي. د حقیقت نه خبر. زه ګوره دا خبره هم کوم، د ترکیې نه هم دفاع نه کوم چې ترکیې دولت نه چې لکه د افغانانو سره ښه دي، نه. کله چې یونیسیار دلته و ډېر ښه و، ځکه چې پیسې ورته میلاوېدلې. اوس هغه مینه او هغه محبت او دغه نشته. خو دومره هم نه دي، حقیقت باید ومنو. څومره چې بدي هغومره بدي باید د سړي دغه شي خپلو بدو ته هم کتل پکار وي. داسې کار نه دی په کار. ملګرو، نو زما دا خواست دی تاسو ته چې د چا کوم کشران وي، ځوانان دلته په ترکیه کې وي، نو هغوی ته داسې نصیحت وکړئ چې عسکري جامو کې مه ګرځئ، مه د امارت جنډې ګرځوئ. او جنډه دونه خاص خبره هم نه ده، خو لکه مکمل ځان څنګه چې ما وویلې لکه مکمل لباس یې چولی، لکه سپینې جامې که نه، او سپینه د امارت جنډې لاس کې نیولې، 9-10 ډلې ډلې ګرځي. یا دغسې افغانستان بیرغونه او عسکري جامې او عسکري بوټان مکمل 100% صرف وسله ورسره نه وي. نو داسې نه ده په کار. بیا وایي که نه افغانان نیسي او بدي ورسره کوي. نو څوک چې څوک سپورټ کوي ور دې شي وطن ته، هلته هغه ځای کې دی چې دومره شوقي د عسکري جامو، نو عسکرۍ له دې لاړ شي. دلته داسې حساس حالاتو کې داسې ګرځېدل نه دي په کار. قسم دی چې دا غیر قانوني او ښاري نظم خرابول یو غټه ذریعه ده. ډېر غلط کار دی چې زموږ په هېواد کې دغسې خپل ځان باندې سړی راولي په داسې حالاتو کې. په داسې حالاتو کې چې ښه امن وي، یو سړی راځي 10 کسان د نور هېواد خلک چې زموږ چې ښه قانوني وي، بله دا خبره هم سره واوري بې قانون هم دي، دا سره نه کاړي، نه د سر تذکیرۍ، او په داسې جامو کې ګرځي، نه د سر ویزه نه پاسپورټ، هېڅ خپل هغه د پلار نیکه نوم هم د صحیح نه زده.
او څوک ځان ته ډم غم وي او څوک ځان ته څه وي څوک دې ګندګیرۍ نه تېر شي چې د چا کم کشران په ترکیه کې هغې ته نصیحت وکړي ملګرو او چې داسې نه کوي خپله مزدورۍ له راغلی یاستئ خپله غریبي کوئ او که دومره د عسکرۍ او د دغه شوقیان یي نو بیا دې هلته ورشي او زه بله دا خبره هم کوم څوک که څه مظاهره کوي که دغه کوي د خپل دغه نه دفاع کوي نو په قانون کې اول خپل اسناد وګوري که نه چې قانوني وي کم از کم هغه ماجر کارت چې ورته وایي چې هغه خو سره د خپل وطن تذکره خو سره یې که نه ده په کار دی چې قسم دی دا زیاتی دی د ځان سره زیاتی دی نو لکه دا ظلم نه دی د افغانانو سره نو پرون یې دلته 10 کسان په عسکري جامو کې مکمل لکه سل په سله هر څه یې اغوستي دا یې نیولي دي او اوس یې ډیپورټۍ ریاست ته حواله کړي دي هغه به یې ډیپورټ کړي افغانستان ته اول ته افغانان بیا څه وایي چې لکه وګوره ترکیې ظلم شروع کړی دی او پروس کال دغسې ایاسوف یو خبره ما وکړه هغلته دغه شانې د طالبانو حمایتکارانو دغه شانې بیرغونه او سپینې جامې او سپین پګړۍ او د هر څه والو او ولاړ ولته ویډیوګانې کولې نه ده په کار دی چې دې لپاره نه تېر شي خپله غریبي کوئ ورته ویې وایي خپلو کشرانو ته داسې نصیحت وکړئ مننه که زما دا خبرې په چا ښې لګېدلي او نو شعر یې کوي کیدای شي کم مسلمان یې واوري او د چا کم کشر دلته وي هغې ته نصیحت وکړي اثر پرې وکړي نو ما له به الله اجر راکړي وما علینا الا البلاغ موږ باندې صرف رسول دي والسلام زه خپله په دې علاقه کې دلته یم په دې زیتون بارنو کې ما هېڅوک داسې پولیس نه دي لیدلي چې افغانی لیدلی چې برپناه قیرانیولی او راشه ته بې قانونه ډیپورټ دی که معنا چې هر څومره بې قانونه خو چې ښاري نظم خرابولو کې کومه کارکردګي نه کړي نه دغه کوي نه ډیپورټ کوي نو ډېر افغانان بې قانونه دلته ګرځي خپله غریبي کوي هغه ورته ګوري هېڅ هم ورته نه وي خو دغسې کارونه چې کوي چې ډم غم او ځان ته ګروپونه جوړوي او بدماشۍ نه ګندګیرۍ نه کوي نو خامخا لس زنځیرونه او میلونه یې دلته اچولي ولې څه چې دا د کوم ځای دغه دی نو نه ده په کار دی چې ملګرو نو بس خپل کشرانو ته نصیحت په کار دی دې بدماشۍ نه تېرېدل په کار دی خپله غریبي کول په کار دی بس دغه نصیحت و لنډ شانتې خپلو کشرانو ته باید وکړو چې دلته یې نو د دې ډلو ټپلو نه تېر شي او خپله غریبي کوي او بله دا خبره هم ګوره دا موږ ته شریعت اسلام هم دا وی چې کوم ځای ته لاړ شي د هغې ځای دستور هغه شانې جامې به اغوندې هغې دستور سره به ځان جوړی یو هغه چې د شریعت خلاف نه د شریعت صرف هغه لباس خلاف چې ستا عورت پرې نه پټېږي ستا لکه ولي ښکاره نه وي لمونځ پکې نه کېږي نور هغه شان لباس اچول پکار وي نور داسې نه وي پکار چې وروره تا دې ټول لاندې باندې ټول د عسکري جامه کې ګرځي وروره څوک د طالب جامه کې څوک د عسکر جامه کې بیا وایي افغان سره یې ظلم وکړو نو ظلم دا خو چا پکو وي په خپله په ځان باندې په خپله ظلم دی ملګرو السلام